د تنګې او پریشانې د لرکولو دپاره یو ډېر آسان عمل درته ښیم. د آیات مبارک درته ویم، بیا درته د دې د استعمال طریقه ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. سورة مائدة آیات نمبر 114. که یو انسان هغو ته چې کوم دی ډېره زیاته پریشاني لګېدلې ده یا د هغو روزي لنډه تنګه ده، نو د هغې دپاره چې یو انسان روزانه دا آیات مبارک دا چې دی 9 ځله وایي او د اسمان په طرف باندې کف کوي، شف یا کف دا دې کوي، انشاءالله چې الله جل شانه به روزي پراخه کړي او تمام پریشانې او تنګۍ به ختم شي. یو بل عمل هم درته ښیم، ډېر ښکلی آسان عمل دی او ډېر زبردست عمل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. سورة اعراف آیات نمبر 10. کچا سره د اوسېدو دپاره ځای نه وي یا ورسره کور نه وي او یا د روزۍ ګټلو ورسره هېڅ ذریعه نه وي او یا د هغې کس روزي لنډه تنګه ده او یا یو کس مسافر دی لیکن د هغو سره ساز و سامان هېڅ نشته دی، نو دغه آیات مبارک دا د روزانه 151 بار وایي، 100 او 50 ځله دی هغه روزانه وایي. انشاءالله چې په لږو ورځو کې به تمام پریشانۍ الله جل جلاله ختمې کړي. که چېرته یو کس سره چې دی اوسېدو دپاره کور نه وي، کور ورته میلو شي، روزي یې لنډه تنګ وي هغه به پراخه شي، او که مسافر وي ساز سامان ورسره نه وي، الله تعالی به د انسان ته د غیبن اسباب برابر کړي.